له جراحي عملیات وروسته د عادلي جنسیت تغییر کړی او نارینه شوی. د ننګرهار رودات ولسوالۍ 22 کلنه عادله وروسته له هغې چې نارینه خواص یې پکې د کورنۍ غړو لیدلي څو ډاکټرانو ته یې بیولې او بالاخره په ننګرهار کې یې د یو خصوصي روغتون جراح ډاکټرانو له لوري جنسیت تثبیت شوی، عملیات یې ترسره شوی او د جراحي عملیات په صورت کې جنسیت تغییر کړی او د جنسیت له تغییر سره یې نوم هم له عادلې په عبدالرحمن بدل شوی. خفه وم بس دېشه نه به کله کرکټ ډېره مې بدل کېده بس باندې به ووتم واده کې سخت حالت کړه بس تاسو مې خدای به الله دغه کړه بس غرمه کې یو ور مې ویده شوم مثلا خوب مې ولیده په دې خوب کې ګاډ نه کېودم سړو جامې مې اغوستې بس دې ساعت رېجر نه خلک کېوځي بس لکه سیګارې وکړه بس بیا روان شه په دې ساعت ټال ترې زامنې لرې شه دغه شمولت کوتې او زه ځان له ګورنه جامې سړو اغوستې داسې خوشحاله یم. هر سړي به دې ته لیدل که نه نور د هلک جامه باندې وه که نه او وروره په منځ کې نجلۍ وه نو بس موږ طرف دا دغه پیدا شو چې یاره دا خو زموږ اولاد دی چې اوس دا نارینه او دا د ښځو کارونه کوي که نه دا خو ډېره بده خبره زموږ به پرې زړه درد کوو. پخوانی عادله او اوسنی عبدالرحمن وایي له دې وروسته به د هلکانو سره ملګرتیا کوي او د کورنۍ د بساینې لپاره به د پلار سره یو ځای دی هم دې درون پیټي ته اوږه ورکړي. بعدين أمي بس يوصلوا لي بالخير لاش التبديل ولا تبديل من سرار من خيار بس مزلال من زري بكرة ولا خيار هذا بس يتعب وصبر كول بس كل ترى أنا فيش نتيمة كوتة كلام ناس بقول تي خلاص كده بس هذا مدار عوض بس أنا ولا بس لا هذا مثال كذا عاش ترى إني بكرة خلال الناس هذا ولا نعمل كده ليه بس ليه ناس مش كده قبل كده تبغى شيء زين بس بس کار دا وکړو اداره مزدوري وکړو. د کورنۍ ترڅنګ عبدالرحمن هم غواړي چې په راتلونکي کې واده وکړي او د یوې ښې مېرمنې ترڅنګ اولادونه هم ولري. واده کولو به د خیره واده به ول انشاءالله د خیره چې لږ الله تعالی روغ کړو غم به یې رانسم بس وله به یې کوم نو. روغتیا پالان وایي د عادلې جنسیت له جراحي عملیات وروسته تغییر کړی نارینه شوی او کولی شي چې په راتلونکي کې واده وکړي ښځه او اولادونه ولري. عملیات کې ورته پیډس پیدا شو یعنې پیډوپلاسټي ورته وشوه او یوتروپلاسټي ورته یو پلان کې وشوه یو پلان کې سر ته ورسېده بل پلانونه چې نه پاتې دي او ښایي چې دی هغه سکروټم ته راوړل شي سکروټم ورته جوړ شو. دا انسان په ټولنه کې اوس د عادي نارینه انسان په ډول ژوند کولی شي. نوم یې عبدالرحمن شو او ډپریشن چې کوم د چې زه به ښځه یم که نه یم هغه انشاءالله اوس به زمونږ لاړ شي. عادتونه مې د نارینهو په شان چې نارینهو په شان وم ډېر. میرزالي تر دې وړاندې 6 لورګانې او 3 زامن درلود چې د پخوانۍ عادلې د جنسیت له تغییر وروسته یې اوس د زامنو شمیر 4 او د لونو شمیر یې 5 ته راښکته شو. خو هیره دې نه وي چې پخوانۍ عادله اوس د عبدالرحمن په نامه د خپلو کشرانو ورونو مشر ورور شو. پخوانۍ عادله او اوسنی عبدالرحمن څه لومړی کس نه دی چې جنسیت یې تغییر کوي بلکې تر دې وړاندې په ختیځ کونړ او په پلازمینې کابل کې هم ورته قضیې رامنځته شوي دي. سباون ساحل، میلمه راډیو، جلال آباد.